السلام علیکم. السلام شیخې جوړې په خیر قراري ده ساتنه دي ښه دي په خیر شکر دې د الله احسان د خپله ښې الحمدلله ستاسو خیر دی په خیر مو ولې تاسو ورځې نه ښکارې دي ولا هم دلته هغه خبر شوی یم او ستا هغه کشر ورور هم فارغېږي د خیر سره په دې څو ورځو کې انشاءالله فارغېږي ډېره ښه ده ما ویل که نه چې دا ورور خو دې هغه د ښه دی تعلیم کوي که نه خو د تعلیم تر څنګ چې دې لږ کسب پرې زده کړی ډېر به ښه والا دا د ښه نظر دی ښه نیکه مشوره دی خو ما ورور ته خو ما خپل هم بار بار ویلي دي خو خیر هغه وایي چې زه په ځان ډېر باوري یم او واسطه خو نه چې هغه وایي زه پوهنتون کې د خواري یم خدای شته کې تاسې ټولو ته پت دي چمګاونډ کې ډېر درس وایي خدای وایي چې نه زه انشاءالله چې فارغ شم نو ماته کار کېږي اوس زه پوهېږم چې خواري کوي خو هغه دی موږ هم خواري کوله موږ هم په ځان باوري وو خو ښه بیا پلار په دې وروستیو کې په ما باندې هم کسب زده کړه ښه وو یعنې زه هم د پوهنتون نه فارغ شوم اوس وزګار ګرځېدم خو ښه وو چې دیکاني کسب مې زده او پلار مې راسره دغه د پټي ته بیا به ولم او بس دا دی اوس مې دیکاني زده ده حکومت راته وظیفه رانه کړه غریب سړي ته نن سبا په حکومت کې څوک ځای نه ورکوي والا خبره دې په ګل بدله دا خو ډېر اختصه موږ تاسو خو غریبان خلک یو واسطې نه لرو خو بیا به ګورو دا ښه خبره ده ښه نظر دې راکړو زه پرې ورور څه مشوره په وکړم دا ښه خبره ده چې موږ ما دې ته فکر کړو چې زه بس ورور ته وایم چې دا باید هر سړی باید یو ما ورور نه هر سړی باید آینده کې همداسې وکړي چې تعلیم سره څنګه باید کسب هم زده کړي او دا همدا د سرې وخت دی چې کوم کسب زده کړي کنې یوازې خو نه کېږي په تعلیم باندې کنې د نور زموږ معاشره کې ډېر خلک دي چې همداسې ګرځي تعلیمونه یې کړي دي همدغسې دی دغه د خپله ته یو ژوندی مثال یې خو دا ښه ده چې کسب دې زده دی دا او د الله نه ډېر شکر کوم چې موږ ته یو کسب زده کړی کنې داسې به اوس بیخي به ګرځېدو هېڅ به هم نه و بس خیر هسې ژوندی اوسې بس زه به ورور سره خرڅه چای وچې ژوندی اوسې مننه په مخه دې السلام علیکم وروره ته پوهېږي نن ما څه په دې کوڅې کې موږ ګاونډي څه دی شیر آغا زوی ما سره مو ښه عصمت هغه خو تا ته پته دی وروره چې هغه یې پوهنتون نه فارغه دی او خو انجینرۍ نه فارغ دی نو هغه والا ډېرې کیسې راته وکړې ته ویلې دا ورور ته دې ووایه چې کسب یې زده کړی وای اوس ښه وه په پوهنتون سره سبق سره څنګه کسب یادول ویلې ډېر ښه دي ویلې زه هغه د فارغه یم ویلې بېکاره ګرځم ویلې دومره وزارتونه یې وګرځېدم سی وی یې بالا بتر مې ویلې ویر کړې ویلې وایي چې اوسه پورې نه شو ویلې موږ تاسې خو غریب خلک یو ویلې واسطه لرو نه چې موږ ته څوک دولت کې وظیفه راکړي ویلې اوسه ښه وه ویلې ما نه مې پلار دغه دی کسب زده کړی دی ویلې بس دا کسب کوم ټاکه پوکه خو دا خو ښه خبره کړې وروره چې تا کسب زده کړی وای اوسه دا نن سبا خو داسې دولت دی هغه هسې لګیا دی لالا هغه چې صحیح وظیفه کوله اوس د یو دفتر کې معاش اخیستو زه خو صحیح درس وایم هغه غوندې خو نه دی که نه صحیح وظیفه وانخلم درې څلور زره ډالر معاش مې نه وي سره هغه وظیفه کوم هم نه دا دومره درس ما بیا هسې چټي وویلې صحیح دی وروره خو هغه خو هم درس ویلی دی پوهنتون نه فارغه دی ښه تکړه دی خو دا کسب یادول خو ښه دي هر وخت دپاره خو کسب په خپل کار کوي دا درس چې ووایو دا هم ډېره ده بس همدې ته مو وخت ورکړی کړه مطلب بس داسې دی ورور چې دا خبره یاد دې سره وساته ځکه چې افغانستان کې څوک پیدا کوي وظیفه خو بس واسطه به وسوي خو تا ته ښه پته ده چې موږ خو غریب خلک یو واسطې نه لرو بیا ته خپله پوهېږي هغه اسانه ده چې یو ځل زه فارغ شم بیا به وظیفې سره ګورو مطمئن یې وروره صحیح ده ماته نومونه اخلي لکه نامې ته ته ولې ککاټ وی لالا ته مې نه دی ویلی اوس بل چاته وایم ته ولې که ګاونډي لالا بس داسې نیم ساعت وروسته فراغت غونډې ته بیا راځئ صحیح ده نن دې په خیر راځه هو ښځه صحیح ده موږ بیا درځو بس نیم ساعت وروسته ګرمي وي ځه خیر لاړ شي یعنې 10 منټه ووتل دی نه راوځي خدای خبر څه دا چی شی کوي دی مار ته ګوره او ګرمۍ ته ګوره یا لکه اوف 10 منټه ووتو درته ولاړ یم څه ګلپاڼه خو نه چې ځان جوړې فراغت غونډه ده نو ځان خو به جوړوي
دی چې که وظیفه مې واخیسته بس بیا مننه ستا سوي مې ځان سره کېښود او کله چې زموږ استادانو ته ضرورت شو بیا تاسو به زنګ وکړو صحیح مننه دی تو مخامخ خیر کامل السلام علیکم سلام جوړې مهرباني څنګه ځوانه ښې جوړې خیرتي ده خیرت دی وایه که نه ځوانه څه مشکل و مدیر صاحب غواړو چې دلته یو وظیفه واخلو تاسو سره مونږ که ځایي ولې نه لالا اوس مې لا کاکا هم نشته ده کور کې هېڅ شی هم نشته نه غوړي شته نه بوره شته هېڅ شی هم نشته زه به څه چاره وکړم زه به کومه نه پیدا کړو زه بله چاره مې شته چې زه دغه کار ونه کړم بله نه کېږي په بله طریقه یې ورکړم هم نه کېږي چې مجبور یم فرجانه ته احمده ته څنګه یې جوړې تکړه جوړې تکړه خیرت دی په خیر یې دا ولې تا خو ویل چې ما غټ ماشیني په دې وړو ماشو کارم نه کوم تا خو ډېرې غټې غټې وظیفې غوښتې که نه و تا خو ویل چې زه سمه غټه وظیفه کوم دا ولې نو دومره وګرځېدم او سیویانې مې ویوړې هر ځای ته خو کار نه کېږي څوک پیسې غواړي څوک واسطه غواړي او لالا مې ګرم نه و چې هغه به ویلې کسب یاد که خو ما کسب یاد نه کړه بس هر څه خراب تو چپنه خولې کې سوال غواړي تاسو چې ناسې سره نه کوي له پاسه